السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، د رمضان مبارک میاش رانږدې کیږي. دا هغه مبارکه میاشت ده چې زمونږ ګناهونه صفا کوي، زمونږ ګناهونه د منځ نه وړي، زمونږ درجې لوړوي او مونږ خپل رب ته نږدې کوي. خو آیا تاسو ته پته ده چې د رمضان اصل برکتونه هغه کسانو ته رسیږي او هغه خلک یې حاصلولی شي چې د مخکې نه یې تیاری کړی وي او تیاری پیل کړی وي؟ نن موږ درې داسې کلمو په اړه خبرې کوو چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ ذکر. دا کلمې زموږ د ګناهونو کفاره ده، زموږ په رزق کې برکت راولي، زموږ ستونزې مشکلات حل کوي او د رمضان په میاشته کې زموږ د عبادت د قبولیت وسیله ګرځي. هغه کلمې دا دي: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده، استغفر الله. دا کلمې په ژبه سپکې دي خو په تله کې ډېرې درنې دي. د رمضان نه مخکې د دې کلمو زیات ذکر کول داسې دي لکه پټې چې دی هغه تخم کرلو ته تیاری. راځئ چې اوس په تفصیل سره په ځان پوه کړو دا کلمې څنګه زموږ د رمضان تیاری کې معجزاتي رول ادا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان نه مخکې خاص تیاری به کو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د شعبان په میاشته کې زیاتې روژې نیولې. صحابه کرامو څخه روایات دي چې د رمضان نه مخکې به هغوی تر 4 شیزونو د زیاتو کولو تلقین کېده. لکه څنګه چې ښه فصل دپاره ځمکه تیاریږي، همداسې د رمضان د برکتونو دپاره د زړه د ګناهونو نه پاکول ډېر ضروري دي. رمضان ته د داخلېدلو نه مخکې ګناهونو نه توبه کول چې عبادتونه په پاک زړه سره ادا شي. کله چې زړه د ګناهونو نه پاک شي نو په عبادت کې خوند او قبولیت زیات شي. د رمضان نه مخکې زیات ذکر او استغفار شیطان کمزوری کوي. په حدیث کې راغلی دی کله چې رمضان راشي جنت دروازې کلاو شي، دوزخ دروازې وتړلی شي او شیطان وتړلی شي. خو کوم کس چې د رمضان نه مخکې خپل نفس شیطان باندې قابو بیا مومي، هغه د رمضان برکتونه څو چنده کولی شي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي څوک چې هر ورځ 100 ځله سبحان الله وبحمده وی، د هغه ګناهونه داسې صفا کیږي چې څومره د سمندر زک په اندازه وي. د دې کلمې معنی دا ده: سبحان الله، زه الله له هر عیب څخه پاک ګڼم، وبحمده او هغه ستاینه کوم. دا کلمه د الله پاکی او ستاینې دواړه رانغاړي. رمضان مبارک تر داخلېدلو نه مخکې د ګناهونو پاکېدل دا کلمه د زړه زنګ لرې کوي. هر ځل د ویلو سره په جنت کې یوه ونه کرلی کېږي او نالیږي. یو بل حدیث کې راغلی دی چې ستا دپاره په جنت کې داسې ونه ده چې سوری د 100 کلونو د سفر برابر وي. هغه ذکر دی: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د رمضان نه مخکې لږ تر لږه هر ورځ 100 ځلې دا ووایو. دویمه کلمه ده سبحان الله العظیم وبحمده. دا د اولې کلمې نه هم زیاته فضیلت لري ځکه په دې کې الله عظمت بیان شوی دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی څوک چې سبحان الله العظیم وبحمده وی، هغه دپاره په جنت کې د خرما ونې کرلی کېږي. د تراوی او د تهجد سجدو دپاره روحاني تیاری وکړو. د قرآن د اورېدو لوستلو په وخت د الله عظمت احساس په زړه کې عاجزي پیدا کو. حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي کله چې ته سبحان الله العظیم وای، د اسمان فرشتې ستا ستاینه کوي او تعریف کوي. هر ورځ 100 ځلې ووایو او په خاص ډول په سجده کې. درېیمه کلمه ده استغفر الله، د توبې او د مغفرت دروازه ده. استغفار معنی ده زه الله نه بخښنه غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ای خلکو الله ته توبه وباسئ
زه په خپله هم هر ورځ 100 ځلې توبه کوم. الله تبارک وتعالی فرمایي وایي د خپل رب نه بخښنه وغواړئ، بېشکه هغه ډېر بخښونکی دی. هغه به ستاسو بارانونه ووروي او په تاسو به مال اولاد زیات کړي او باغونه به درکړي. د رمضان نه مخکې استغفار ولې ضروري دی؟ د زړه د پاکوالي دپاره، د عبادت خوند دپاره، د عبادت د قبلېدلو دپاره. حضرت نوح علیه السلام 9.5 کاله خپل قوم ته هم دقه خبره کوله، خپل رب نه بخښنه وغواړئ. هر ورځ لږ تر لږه 100 ځله استغفار وکړئ. په خاص ډول د سحر په وخت کې د دې 3 واړو کلمو په شریکه فایدې دادي: ګناهونه بخي، د زړه پاکي، په رزق کې برکت راولي، ستونزې او مشکلات ختموي، په جنت کې ونې نالیږي او په میزان کې دروندوالی وزن زیاتی، د الله رضا حاصلیږي، له شیطان نه حفاظت کیږي. هر ورځ هره کلمه 100 ځلې او د هر مانځه نه وروستو په ګوتو یا په تسبیح وشمېرلی شي او د کور ټول خلک ځان سره په دې کې شریک کول. که په سفر رواني، که په حاضر او په کور کې، نو په هر حال کې دا ووایو. 2 رکعاته نفلو کې، اوږدې سجدې کولو کې، د خلکو په خاص ډول د مور او پلار د بخښنې غوښتلو دپاره، د زړه د حسد، کینه او د غصې لرې کولو دپاره. د هر مانځه نه وروستو 33 ځل سبحان الله، 33 ځل الحمدلله، 33 ځل الله اکبر او 10 ځله استغفر الله. زما محترمو، رمضان یو قیمتي تحفه ده. د دې تحفې ترلاسه کولو دپاره باید د مخکې نه تیاری وکړو. دا 3 کلمې زموږ دپاره تر ټولو غوره روحاني تیاری دی. راځئ نن عهد وکړو د رمضان پورې هر ورځ دا کلمات ووایو او خپل زړونه پاک کړو او ګناهونو نه توبه وباسو. راځئ چې په ګډه دعا وکړو: ای الله، زموږ زړونه د نفاق نه پاک کړه، زموږ عملونه د ریا نه پاک کړه، زموږ ژبه دروغو نه پاکه کړه، زموږ سترګې د خیانت نه پاکې کړه. بېشکه ته د سترګو د خیانت او د زړونو رازونه پیژنې. ای الله، موږ خپل صالح بندگان وګرځوه، موږ د قرآن والا خلک وګرځوه او موږ د جنت وارثان وګرځوه. آمین.